بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د چټ جی پی ټي یو څه نورو ګټو باندې خبرې وکړم. مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه په دې باندې، هغه تاسو لیدلی شئ، زما چینل کې شته دی، وګورئ. او په دې ویډیو کې یو څه نوي اپډیټ معلومات ما راوړي دي، هغه هم در سره وګورئ تر څو له دې برخې نه هم خبر شئ. دا معلومات مخکې په دې چټ جی پی ټي کې اپډیټ نه وو، یعنی تاسو نشو کولی چې تاسو پکې دغه برخه باندې کار وکړئ، دغه برخه تاسو ته معلومات دوی درکړي او دغه شیان تاسو ته جوړ کړي. خو اوس تاسو کولی شئ چې دا برخه هم په دې کې وکړئ او په چټ جی پی ټي باندې دغه شیان جوړ کړئ. موضوع څه ده؟ موضوع په دې ډول ده چې موږ څنګه کولی شو چټ جی پی ټي باندې اے آی تصویران جوړ کړو. یعنی څنګه چې موږ ورته ووایو زموږ په خوښه تصویر جوړ کړي. ګورئ، زه راځم چټ جی پی ټي ته. ګورئ، چټ جی پی ټي ډاونلوډ، د هغې اکاونټ جوړول، دا ټول شیان په تیر ویډیو کې شوي دي، نو هغه باندې مونږ خبره نه کوو، صرف راځو خپل موضوع ته. نو چټ جی پی ټي به تاسو خلاص کړئ او دلته به راشئ. دلته به تاسو ګورئ، ځینې ملګرو یو دغه کمنټونو کې و چې زمونږ چټ جی پی ټي ګډه وډه پښتو لیکي، نو دې دپاره به تاسو دې ته ساین ان شئ، یعنی اکاونټ به پکې جوړ کړئ. همداسې هم مخکې میسج نه کېدو، اوس کېږي، خو چې کله تاسو ساین ان شئ بیا تاسو سره پښتو صحیح لیکي. که چېرته ساین ان نه یاست بیا ځینې وخت ګډه وډه پښتو لیکي، معلومات غلط ورکوي، نو هغه به ساین ان شئ. صحیح ده. دویمه راځو، دلته به تاسو یو ځل ورته ووایئ، تاسو به ټرین کوئ کوم اکاونټ باندې چې دغه شوی لاګین شولی یا ساین اپ شولی، لکه کوم جیمیل باندې، نو هماغه به تاسو ته دا ځان سره ثبت کړه، ما سره به همیشه پښتو ژبه خبرې کوي. همداسې به تاسو ورته ولیکئ، دا ټرین شو. سره داسې به تاسو ولیکئ، ښه سلام ورسره ولیکئ. که چېرته پښتو درسره نه وي، له فارسي شروع کړله، نو تاسو بیا ورته ولیکئ دا ځان سره ثبت کړه چې همیشه له ما سره پښتو ژبه لیکل کوه. صحیح ده. دا به دوی ثبت کړه ځان سره. ګورئ، دا ثبت کوي ځان سره. ته میمري اپډیټ راځي او میمري اپډیټ شو، دا وایي سمه ده، زه به تاسو سره پښتو ژبه لیکل کوم. نو دا دوی سره اوس ثبت شو، یعنې ټرین شو. صحیح ده. اوس به تاسو ورته وایئ، مونږ موضوع څه وه، په دې باندې وایي چې مونږ ته دا تصویران اے آی تصویران جوړ کړي، دوی ښایسته تصویران، ایچ ډي تصویران اے آی. نو زه اوس ورته وایم چې ما ته داسې تصویر جوړ کړه چې یو پښتون زوړ سړی وي او هغه د وښو پنډ پر شا وي او په پټیو کې روان وي او کلیوالي سیمه وي. ګوره، اوس دوی ته دا تا ته ښایسته عکس جوړوي. نو دا ته چې کله تا ورته ولیکل، نو دا تا ته اوس عکس جوړوي، ډیزاین کوي درته هماغه شان چې موږ څنګه ورته ولیکل، هغسې تصویر ما ته اوس جوړوي. ګورئ، لګیا دی. لږ تاسو انټرنیټ به مقصد ښه وي، سپیډ وي. دا دی وایي دا دی تصویر ستاسو لپاره چمتو شو، امید لرم چې خوښ مو شي. دا ګوره، په دې به کلیک ونیسئ، داسې یو کلیک به پرې وکړئ. دا دی، ګوره، یو زوړ سړی دی، پښتون وښو پاڼې په شا دی او کلیوالي سیمه ده او دلته روان دی. نو که چېرته غواړئ دا ډاونلوډ کړئ، دغه لاندې ډاونلوډ چپ طرف ته لاندې سیف بټن ده، په دې چې کلیک واخلئ، نو تاسو سره ډاونلوډ کېږي او ګالري ته راځي. صحیح شو. دا ایمیج ډاونلوډ شو. نو دې باندې تاسو کولی شئ هر رقم تصویر تاسو ورته چې ورته ووایئ جوړ کړئ. یو ګټه شوله، یو موضوع زموږ په دې باندې وه. بله خبره، دویمه خبر دا چې یو خو تصویر په دې باندې موږ جوړولی شو. دویمه خبر دا چې دلته کله تاسو دغه جمع علامه ووهئ، ګورئ زه ورته نښه کومه، دغه جمع علامه چې کله تاسو ووهئ، دلته تاسو ته ګالري راوړي او یو عکس دغه تاسو ته راوړي. ګورئ، یو دا ګالري راوړي، یو عکس دی. تاسو عکس وڅښلی او که ګالري وایي، په دې نه تاسو یو عکس ورته، د ګالري نه تاسو یو عکس راوړئ او ورته ووایئ چې ما ته دغسې یو دغه جوړ کړه،
ما ته یا ورته ووایه چې دا عکس دی دا راته ترجمه کړه، یا ورته ووایه چې د دغه رقم باندې ماته ډیزاین جوړ کړه، یا ورته ووایه چې داسې یو شی راته جوړ کړه. په دې عکس نه که تاسو په عکس کې هر شی وي یا لیکل وي تاسو غواړئ ترجمه کړئ نو دی درته ترجمه کوي هر یو برخه. اوس د عکسونو برخه مکمل دا په دې باندې پوهېږي او تاسو ته ښه صحیح همغه کار سرته رسوي. نو ملګرو ویډیو په همدې باندې وه چې موږ څنګه AI تصویران جوړ کړو په چټ جی پی ټي باندې او په خپله پښتو ژبه کې ورته ووایو چې داسې تصویر موږ ته جوړ کړه نو هغه یې تاسو ته جوړوي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که چېرته تاسو ویډیو خوښه شوې وي له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، لایک او شیر یې کړئ درسره.